د یو ملګري دا تپوس کړی دی چې د یو سړي دا اراده وي چې زه دویمه ښځه وکړم، ځکه چې دا خواهشات ډېر وي. او چې دویمه ښځه کوي نو اوله ښځه دمکي ورکوي، دا ورته وایي چې که اوله ښځه تا بله ښځه وکړه نو ما به طلاقې یا به زه تښتمه. او د دې سړي دا کومه ښځه چې دا له اوله دې له دوه تولې سونه هم پاتې ده او هغه له دا سړی ورکول غواړي، نو دا ښځه وایي چې یاره باندې په عدالت کې کیس کومه یا به تختم او یا ما طلاقې. په دې باندې دا ښځه ګناهګاري که نه ګناهګارېږي؟ جواب دا دی چې قرآن کریم کې الله رب العالمین سړي ته دا اجازت ورکړی دی چې هغه د یوې نه سیوا ښځې کولی شي، څلورو پورې کولی شي، څلورو نه زیات به نشي کولی. قرآن کې الله سورة النساء کې فرمایي وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. که تاسو یریږئ چې تاسو به انصاف ونه کړئ شئ د یتیمانانو جنکو په باره کې، نو نکاح وکئ د هغه چا سره چې حلالې دي ستاسو لپاره د نورو زنانو نه، دوه وکئ، درې وکئ، څلور وکئ. بیا الله وایي وَإِنْ خِفْتُمْ فَوَاحِدَةً، که چېرته یریږئ چې تاسو به انصاف ونه کوئ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، که چېرته یریږئ چې تاسو به انصاف ونه کړئ شئ بس په یوه وکئ. نو دا یوې باندې اکتفا کول په هغه صورت کې دي چې کله یو سړی هغه سره دا خطروي او دا یره ورسره وي چې زه د دې زنانو منځ کې انصاف نشم کولی، زما نه په دې کې ظلم واقع کېږي، نو بیا د یوه ښځه وکړي او په هغې اکتفا وکړي. او که چېرته دا طاقت لري چې د دې زنانو په مابین کې زه په نان نفقه کې په د هغې په حقوقو کې انصاف کولی شم، نو به دا دوه کولی شي، درې کولی شي، څلور کولی شي. دا شریعت اجازت ورکړو، دا بهتره طریقه ده. اوس کومه زنانه چې هغه د دمکي ورکوي نو اصل کې دا د الله د حکم خلاف کوي چې ما به د طلاقې او زه به تختم او زه به عدالت کې کیس کوم، دا د الله د حکم خلاف کوي. که چېرته دا مؤمن وي، دا مسلمان وي، نو دا به د الله د حکم خلاف نه کوي. ټیک ده، د بنتوب غیرت خو د هرې زنانه په فطرت کې شته دی، هغه جدا خبره ده، خو هغه به په خپل حدودو کې په خپل چوکاټ کې هغه ساتلی کېدلی شي. دا به داسې حد ته نه رسولی کېږي دغه د بنتوب غیرت چې یوه زنانه دا نشي برداشت کولی چې په ما د بله ښځه راشي. دا د زنانو په فطرت کې الله دا یې ښودلې ده، لکه څنګه چې د نبي صلی الله علیه وسلم بیبیانو هغې هم دا نه برداشت کوله چې نبي د نورې ښځې وکړي که نه، لکه د هغې قصې په دې باب کې مشهورې دي. لیکن دومره ده چې دغه د بنتوب دا غیرت دا به د شریعت حدود په دې باندې نه کراس کېږي، او دارنګې په خپل چوکاټ کې به دغه د بنتوب غیرت په هغه زنانه پالي، لیکن د الله د حکم خلاف به نه کوي. دا ښځه په دې باندې واقعي ګناهګارېږي چې دا د دمکې ممکن هغه ورکوي. اوس په دې صورت کې دا زنانه دا ناشنه ده، دا بد اخلاقه ده او دا نافرمانه ده. نو د هغې دپاره طریقې کار بیا دا دی چې قرآن کې الله بیا سورة النساء کې بل آیت کې وایي وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. مخکې نه وایي دې آیات نه مخکې وایي وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. کومه زنانه چې تاسو د هغې د بد اخلاقۍ نه یېرېږي نو هغې ته نصیحت وکړئ. دې زنانه به اول نصیحت وکړي چې دا د الله حکم دی، او که دې باندې نه کېده نو واهجروهن فی المضاجع، پرېږدئ هغې لره په بسترو کې منه تعلقاتو سره ختم کړي. او که دا هم نه کېده نو بیا درېیم مرتبه کې وضربوهن په هغې باندې ګزار وکړئ. خو ګزار به داسې ګزار وکړئ چې په مخ په ګزار نه ورکړئ، داسې ګزار به نه ورکړئ چې په هغې باندې اندام عیبجن شي، یا هم په پیسواک باندې یا یوه څپېړه په دې ملا باندې ورکړی شي. نو که وایي ستاسو خبره یې ومنودله نو بیا په دې باندې به لار هغه مطلب کوئ، هي طلاق وایي. بیا وروسته وایي وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، که د دې زنانو منځ کې د دې خاوند او د ښځې منځ کې تاسو د اختلافات دا ډېر سخت شو، دې نه یېرېږئ چې دې منځ کې جدایي راشي. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، او که چېرې تاسو یېرېږئ د اختلاف څخه مابین دواړو کې، نو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، نو بیا یو فیصلګر د سړي طرف نه مقرر کړي، یو فیصلګر د زنانه طرف نه مقرر کړي. إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، که د دغه دواړو فیصلګرو دا اراده وي چې دې منځ کې صلح راشي، الله به دې منځ کې جوړښت راولي. یعنی دا زنانه بیا په طریقه باندې پوی کول پکار دي چې جرګه په دې باندې وکړي شي چې په دې باندې ته دغه کېږي مه، دا قارېږه مه، او دا د الله حکم دی. نو که په هغې باندې دا ټیک شوه، ډېره خلک ټیک نه شوه، بیا دا ناشزه ده. بیا داسې زنانه چې کوم دی هغه پرېښودل هغه پکار دي. نو لہذا په دې باندې دا زنانه ګناهګارېږي ځکه دا د الله د حکم د مخالفت کوي.